مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم نبوي سيرت سيد الكونين والثقلين محمد په دې خبرونه کې به تاسو ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ژوند حالات په تفصیل سره وړاندې شي. تعليم الإسلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، محترم ورونو، موږ هغه حالات بیانول نو زما کار صبر جمیل دی چې خلقو ته هیڅ شکایت ونکم او هم د الله جل جلاله څخه دغه خبرې د تحمل کولو او زغملو کومک غواړم چې دا د سورة یوسف د 18 نمبر آیات آخري حصہ ده او بیا د دوی څخه مخ واړاوه او پریوته. حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها وايي ما خپل ځان تر دې کم او کښته باله چې زما په باره کې د قرآن مجید نازل سي، مګر دا امید مې وو چې شاید رسول الله صلی الله علیه وسلم زما په باره کې خوب وویني چې د هغه په واسطه مې الله جل جلاله بریک، ځکه د انبیاو خوب حق دی. حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها وايي په دغه وخت کې چې موږ سره ناست وو او ما ورسول الله صلی الله علیه وسلم ته شاور ګرځولې و چې جبرئیل علیه السلام راغلی او رسول الله صلی الله علیه وسلم د وحی په نزول کې پټ شو. د وحی د نزول علامه و دوی ته معلومه وي کم کیفیت چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د وحی د نزول په وخت کې ورپېښېدی هغه حال ورته پیښ او پر رسول الله صلی الله علیه وسلم خولې را ماتې شوې. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ورولار سو او رسول الله صلی الله علیه وسلم یې په یو پټو سره پټ کړ او دوی په انتظار کښېنستل. حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ وايي په ټول عمر دغه سخت ساعت نه دی را باندې تیر شوی لکه دغه د وحی څو لحظه، ځکه بیریدم چې اوس به د عائشه په نبرات خبر یا حال راسي. رښتیا هم د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ پر کورنۍ دغه لحظه هغه شدید او د تشویش ډکه لحظه وي. د اسمانه وحی نازلېږي او د هغه ډیرو خبرو چې تر یو میاشتې زیات دوام وکړي د فیصله لحظه دي. حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها وايي مگر زه په والله هیڅ نه بیریدم او نه می تشویش درلودي، ځکه زه په هیدم چې زه بریم او الله جل جلاله ظلم نه کوي. نو وايي دغه د وحی د نزول په وخت کې والله هیڅ نه بیریدم او نه ورختاوم. کوم وخت چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د وحی د نزول د حالت څخه ووتی خندل او اوله خبره چې یو فرمایل هغه داوه یا عائشه الله جل جلاله تبارکړه. د حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها مور و حضرت عائشه ته ویل ورسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورولارسه شکر یې ادا کړ. حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها چې په خپل الهی براءت سره نازیده او د رسول الله صلی الله علیه وسلم پر هغه محبت چې د دې سره درلودي پوره باوري و، نو یې وویل والله هیڅ کله به ودا علیه الصلاۃ والسلام ته نسم ور ولاړه او بیل الله د هیڅ شکر به نکم ادا.
بیا نو رسول الله صلی الله علیه وسلم امر وکړي چې خلق دې راټول شي. خلق راټول شو او رسول الله صلی الله علیه وسلم منبر ته وختی او په خطبه ویلو شروع وکړه او د سوره النور هغه آیاتونه چې دغه اوس نازل شو او مسلمانانو ته تلاوت کړه. الله عز وجل د سوره النور په 11 نمبر آیات کې فرمایي ان الذين جاءوا بالافك عصبة منكم ولا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. یعنی بشک هغه کسان چې د عائشه رضی الله تعالی عنها په باره کې دغه لوی او غټ درواغ راوړي دي دا ستاسو مسلمانانو څخه یو ډله ده. اے صادقه مسلمانانو تاسو دغه درواغ ویل د ځان د پاره شر مبولي بلکې دغه د درواغ تهمت ستاسو د پاره خیر دی چې په هغه کې تاسو ته ثوابونه او درجه درکول کیږي. دغه خطاب وهغه مسلمانانو ته دی چې هغه ته دغه واقعي په سبب تکلیف ورسېدلی وو، خاصتا حضرت عائشه او د هغې کورنۍ ته. په ظاهر دغه واقعه زړه دردونکې واقعه وه خو په دننه کې ډېرې فائدې پرتې وې. آیا دغه لږ فخر او شرف دی چې خالق الکائنات جل جلاله په خپل پاک کلام کې د حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها براءت او پاکي نازل کړ او د دې دشمنان یې خوار او ذلیله رسوا او شرمنده کړ او د قیامت تر ورځې پورې د ټول قران وینکو پر ژبه د حضرت عائشه د عفت او پاکي ذکر جاری دی. او که پس له نزوله دغه مبارکو آیاتو و یو چاته شک یا شبهه پیدا سي هغه کافر دی ځکه د قران مجید د صریح احکام او آیاتو څخه انکار کفر دی. او تر دغه آیات ورسته هغه نور ټول آیاتونه چې د حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها براءت پکښې دی دغه ټول آیاتو د نزول سبب دغه واقعه ده. بیا نو رسول الله صلی الله علیه وسلم امر وکړي چې درې نفر دې په درو ووهل شي. دا هغه درې نفر و چې په صریح الفاظو یې خبرې کړې وې چې دغه درې نفر د مسلمانانو څخه و. منافقین هم نه و، که څه هم مسأله د منافقینو څخه را شروع شوه او په یو خبيثه طریقه سره عملي کړه. داسې دلیل پر ځان نه پرېښاوه چې دوی دې ونیول شي، مګر هغه چې په دام او مشکل کې ولوېده هغه مسلمانان و. هغه مسلمانان چې خپل ژبه یې نسوای ټینګولای. نو مستح ابن ابي مستح رضی الله تعالی عنه په درو ووهل شو چې د اهل بدر څخه او د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه د خاله زوی وو. او حمنه بنت جحش رضی الله تعالی عنها په درو ووهل شو. حمنه د زینب رضی الله تعالی عنها خور ده، هغه زینب چې ام المؤمنین او د رسول الله صلی الله علیه وسلم زوجه ده او د حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها بنده. په خپل زینب رضی الله تعالی عنها خپل خله او ژبه وساتل. حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها وايي مگر زینب خپل ایمان وساتي. که څه هم هغه بنوه خو چپ خلصوه په دې موضوع کې خبري ونه کړې. اما حمنه چې د زینب رضی الله تعالی عنها خور و ژبه و نه ساته او په درو ووهل شو. دریم د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم شاعر حسان ابن ثابت رضی الله تعالی عنه په درو ووهل شو چې دا ټول مسلمانان و او منافقان خلاص و. د منافقانو د خلاصېدو لپاره دوه علت و. یو دا چې هغه په اشاره او کنایه سره خبرې کولې پر ځان یې دلیل نه پرېښاوه خو نور خلک یې په څا کې واچول. او بل دا چې ټول شرعي حدود یا جزاوي لکه قصاص، رجم، د لاس پرې کېده، په درو وهل د مسلمانانو د پاکېدو لپاره دي. د هغه ګناه څخه چې دوی کړی ده په پاکیږي. مګر منافقان چې اصلا کافران دي د هغو لپاره پاکېده نشته. خاصتا عبد الله ابن ابي رئيس المنافقين چې الله عز وجل وهغه ته په دغه آیاتو کې اشاره کړې ده او د هغه سزا او جزا یې هم شوولې ده چې هغه لره عذاب عظیم دی. هغه چې الله عز وجل فرمایي والذي تولى كبره منهم له عذاب عظیم. یعنی هغه څوک چې دغه درواغو مشرتوب او رهبری کول دغه موضوع مسؤلیت پر غاړه اخیستی وو
چې د ابی زوی منافق دی هغه لره په دارینو کې ډیر لوی عذاب دی په آخرت کې اور او په دنیا کې ذلت او رسوایی چې د قیامت تر ورځې به په منافق سره یادېږي او الله عز وجل د ابو ایوب انصاری رضی الله تعالی عنہ د رویه او فکر تعریف وکړي کوم چې د په دغه موضوع کې اختیار کړی و الله عز وجل د سورة النور په 12 نمبر آیات کې فرمایي لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خيرا وقالوا هذا افك مبين يعني ولنا کوم وخت چې تاسو دغه خبره واورېده نو هغه ایمان درلودونکو نرو او شذو په خپل مابینو کې د خیر ګمان کاوه او دوی ټول ویل دا خبره ښکاره او معلومدار درواغ دي په دغه مبارک آیات کې د ابو ایوب انصاری رضی الله تعالی عنہ ورویه او کړلارې ته اشاره ده هغه داس کوم وخت چې دغه افک په متعلق فتنه او خبرې ډېرې زیاتې شوه نو د ابو ایوب رضی الله تعالی عنہ شذ ام ایوب و ابو ایوب ته وویل یا ابا ایوب آیا ته دغه خبرې ناورې چې خلک یې د حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها په باره کې کوي د ویل اورم یې شذ ورته ویل نو ته څه وایې ستاسو فکر دی د عاقل او مسلمان سړي و جواب ته وګوري ابو ایوب ویل یا ام ایوب کته د عائشه پر ځای وای دغه څه کول هغه ویل یا والله ابو ایوب بیا ویل کزه د صفوان پر ځای وای دغه څه کول شذ ویل یا والله الله دې وساته نو ابو ایوب رضی الله تعالی عنہ ویل عائشه صدیقه د صدیق اکبر رضی الله تعالی عنہ لور د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم زوجه د مسلمانانو مور تر تا ډیره بهتره او شده او بیا صفوان رضی الله تعالی عنہ تر ماشه او بهتر دی نو څنګه به موږ پر دوی شک او ګمان کوو او د ځانه به خبرې کوو دا ټول درواغ دي نو ابو ایوب الانصاری رضی الله تعالی عنہ خپل جبه وساتل او خپل شذې ته هم وروښول چې په دغه حالاتو کې سړی باید څه وکړي د نور سره هم باید په ادب او احترام معامله وشي نو الله جل جلاله دغه فتنه څخه خلاص کړي او مستح رضی الله تعالی عنہ هغه چې په درو ووهل سو د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د خاله زوی و څنګه چې ډیر غریب او مسکین وو نو خرڅ او مصرف یې ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د خپل مال څخه ورکاوه خو کوم وخت چې مستح رضی الله تعالی عنہ په دغه موضوع کې بل ضرورت خبري وکړي آیا دا مناسبه و دا د هغه کومک او نیکی بدلاوه ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د ټول مصرف ورکاوه او د هغه نیکی په مقابل کې پر لور افکو وای نو ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ قسم یاد کړي چې تر دې ورسته به مستح رضی الله تعالی عنہ ته خرڅ او مصرف نور کو سو دا الله جل جلاله دا قول نازل سو چې د سورة النور په 22 نمبر آیات کې فرمایي ولا يأتلي اولو الفضل منكم والسعة ان يؤتوا اولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا يعني قسم دې نکوي خاوندان د فضیلت او خاوندان د پراخي د مال چې د الله په لار کې به نفقه نور کوي خپل اقرباو مسکینانو او مهاجرینو ته او شای چې عفو دی وکي او شای چې تر هغه ګناه دی ورتیر دا داسې آیات دي چې ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ یې ومستحته د خرڅ او مصرف نور کولو څخه منع کاوه بلکې په دې سره امر کاوه چې د مستح رضی الله تعالی عنہ خرڅ او نفقه دی ورکي او نور هم الله جل جلاله په فرمایي الا تحبون ان يغفر الله لكم والله غفور رحيم آیا تاسو خوښ نه لرئ چې الله عزوجل دغه عفو په سبب مغفرت درته وکي او الله بخښونکی او د ډېر رحم خاوند دی ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ چې دغه آیات شریف واورېدي څه ویل بلا یا ربنا نحب یعنی بشک زموږ رب موږ ستا بخښنه خوښوو او غواړو یې نو یا هغه خپل قسم مات کړي د هغه قسم فدیه یا کفاره ورکړه او د مستح مصرف
او نفقه یې بیرته ورشروع کړه. په ځینو روایاتو کې راغلي دي چې هغه نفقه یې د پخوا په نسبت ور دوه چنده کړه. ورونو دا قصه ډېره اوږده قصه ده، ډېر تفاصیل پکې دي. مقصد دا یوه فتنه وه چې یوه میاشت دوام وکړي. په دغه موده کې جهاد نه کېدی. د دغه فتنې په وخت کې جهاد بند شو، د مسلمانانو نور کارونه بند شو. دا ټوله د ځینو خلقو د جرأت او دلاوري په سبب چې دغه لوی درواغ یې جوړ او نشر کړ. ورونو دا و موږ ته پند او نصیحت دی چې بېله صحیح معلوماتو باید د خلقو خبرې نکو بیان، ځانونه د خلقو د عیب ویلو څخه وساتو، خاصتا چې هغه هم د یو چا پر عزت او شرف طعن او ضربه وي. نن ورځ ځینې خلق د نورو خلقو د عزت د خرابولو دپاره خبرې کوي، بېله دې څخه چې د هغې خبرې تحقیق او صحیح معلومات وسي یا په خپله د هغو خلقو څخه پوښتنه وسي. فقط یو خبر واورو او هغه خبر بېله تحقیق او معلومات ومنو او بیا یې په نشرولو کې کوشش هم کوو. دا هغه ډېره لوی ګناه ده او دې ته افک ویل کېږي، لکه څرنګه چې الله جل جلاله هم افک بللی دی. لکه څرنګه چې مخکې مو درته وویل پس له یوې میاشتې څخه دغه د شک او اضطراب، تشویش او پریشانی اوریځې د مدینې منورې د فضا څخه استثبت او رئیس المنافقین په داسې رسوایی سره رسوا سو چې پس له دغه سر نسوای پورته کولای. ابن اسحاق رحمه الله وایي پس له دغه واقعې څخه چې به یوه د نفاق واقعه پیښه سوه، تر ټولو د مخه به د ابی د زوی قوم او قبیلې ودته عتاب او سرزنش ورکاوه، په ډېر شدت به معامله ورسره کول. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم و حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ته وویل څنګه یې بولې یا عمر؟ په والله که مې په هغه ورځ وژلی وای چې تا راته وویل ویې وژنه، ډېر خلق به د ده پر طرف درېدلي وای، او که هغه خلق نن ورځ د ده په وژلو سره امر کم خامخا یې وژنه. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه وویل په والله زه پوه سوم چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په کارو کې زما تر کارو ډېر عظیم برکت شته. اوس به د هغه سره یو بیان درته وکم چې د بني مستلق د غزا او د حدیبیه د صلح تر مابین لیږل سوي دي. اول د عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنه سریه د هجرت د شپږم کال د شعبان په میاشت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنه د بني کلب و قبیلې ته چې په دومة الجندل کې واقع و ولېږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنه وخپل مخ ته کښېناوه او په خپل مبارک لاس یې لنګوټه یا عمامه ور وتړل او په جنگ کې یې په ښه معامله وسط ورته وکړي او ورته ویې فرمایل که دغه خلقو ستا اطاعت وکړي نو د دوی د پاچا لور په نکاح که. عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنه هلته ولاړی او 3 ورځې دوی و اسلام ته دعوتول چې په نتیجه کې ټول قوم مسلمانان سو. او عبدالرحمن رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د امر سره مطابق د بني کلب د پاچا لور چې تماضر بنت الاصبغ نومېده په نکاح کړه، چې د دې پلار د بني کلب د قبیلې رئیس او پاچا و. البته هغه وخت په جزیره العرب کې ملوک الطوائف و، یعنی هر قبیلې پاچا درلود. دوهم د علي ابن ابي طالب رضی الله تعالی عنه سریه همدارنګه د هجرت د شپږم کال د شعبان په میاشت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرت علي رضی الله تعالی عنه و بني سعد ابن بکر ته چې په فدک کې اوسېدل د 200 نفرو سره ورولېږي، چې دغه ټولۍ د لیږلو سبب دا و چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته خبر ورسېدی چې بني سعد ابن بکر غواړي چې د خیبر د يهودو سره کومک وکړي. نو یا علي رضی الله تعالی عنه د 200 نفرو سره ورولېږي. علي رضی الله تعالی عنه به د شپې تکاوه او د ورځې به کمینی وي. په دغه وخت کې د بني سعد یو جاسوس ونیوي، هغه هم اقرار وکړي چې هو بني سعد د خیبر و يهودو ته ولېږلم چې موږ بني سعد د مسلمانانو پر ضد ستاسې کومک کوو، په دې شرط چې د خیبر خرماوي یا کجور به مشترکوي. او دغه جاسوس د بني سعد د حیواناتو د یو ځای کېدو ځای ور وښوي. نو علي رضی الله تعالی عنه پر بني سعد حمله وکړه
چې په هغه حمله کې 1500 اوښان او 2000 پسونه په غنیمت ځنې بوتله او بنو سعد په خپل وتښتېده او د بني سعد رئیس وبر ابن علیم و. دریم د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه سریه د هجرت په شپږم کال د رمضان په میاشت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه و وادي القرى ته ولېږي ځکه هلته د فزاره قبیله غوښته چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ترور کې یا ووجنه. د فزاره په قبیله کې یو شیطان شذو چې قرفه ورته ویل کېده. د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ترورېدو د پاره 10 نفر جنګیالي د خپل کورنۍ څخه سره یو ځای کړی و. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه ورولېږي چې دغه شذ او د دې کورنۍ ته جزا ورکړي. په دغه سریه کې سلمہ ابن الاکوع رضی الله تعالی عنه هم ورسره و. سلمہ ابن الاکوع رضی الله تعالی عنه وایي زه د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه سره ووتم. د سهار تر منځ وروسته موږ پر دغه قبیله حمله وکړه. هغه کسان چې وژل کېده ووژل شول. خو ما یو ډله ولیده چې ښځې هم پکښې وې او د غره و طرف ته په تېښته رهي وه. زه پر دې وبېرېدم چې تر ما د مخه به وغره ته ورسېږي. نو مې د غره او د دوی په مابین کې غشي وویشتل. دوی چې غشي ولیده ودرېده. په دوی کې یوه ښځه وه چې قرفه ورته ویل کېده او د دې سره د دې لور چې ډېره ښایسته وه ورسره وه. دوی مې بندیان ونیول او ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه ته مې راوسته. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه هغه د دې لور ماته په بخښه راکړه. بیا چې مدینه منورې ته راغلو رسول الله صلی الله علیه وسلم د قرفه لور زما څخه وغوښتل او بیا یې مکه مکرمه ته ولېږل چې په دې سره د مسلمانانو بندیان د هغه ځای څخه راخلاص کړه. قرفه چې ډېره شیطانه ښځه وه او دا و چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ترورېدو اراده یې کړې وه او د خپل کورنۍ څخه 10 نفر جنگي پهلوانان د دغه کار لپاره تیار کړي وو. خدا په خپل جزا ورسېده او هغه 10 نفر ووژل شول. څلورم د کرز ابن جابر الفهري رضی الله تعالی عنه سریه. کرز ابن جابر رضی الله تعالی عنه هغه څوک دی چې د بدر تر غزا د مخه د مدینه منورې پر اطرافو حمله وکړه او بیا مسلمان شو او د مکه مکرمه د فتح په ورځ په شهادت ورسېدی. نو د هجرت په شپږم کال کې د شوال په میاشت کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه کرز ابن جابر رضی الله تعالی عنه په عرنیین پسې ولېږي چې قصه یې داسې وه. یوه ډله چې د عقل او عرینه د قبیلو څخه وه مدینه منورې ته راغله او په اسلام سره اظهار کاوه. یعنی په زړه کې مسلمانان نه وه خو په ښکاره سره اسلام راوړي او دلته په مدینه منوره کې اوسېده. څو په یو مرض اخته سوه چې په عربي کې وخم ورته ویل کېږي. ساري او وبایي مرض دی. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم امر کړ چې هغه ځای ته ولاړ شي چې هلته د مسلمانانو د بیت المال اوښان ساتل کېده او د دوی د مرض د علاج لپاره دي دغه اوښانو بولي او شیدې چښي. دوی هم لاړه او دغه بولي او شیدې چښل ترڅو چې الله جل جلاله جوړ کړ. کوم وخت چې صحت پیدا کړي او جوړ شو نو یا هغه د اوښانو ساتونکي او تربیه کوونکي ووژل. اوښان یې ورسره بوتله او پس له اسلامه بیرته کافران شو. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دوی په طلب پسې کرز ابن جابر رضی الله تعالی عنه د 10 نفرو اصحاب کرامو په ملګرتیا ولېږي او رسول الله صلی الله علیه وسلم ودغه عرنیینو ته شرا وکړه ویل الهی لار ځنی ورکه کې او پر دوی تنګ کې. الله عز وجل د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دعا قبول کړه او د دوی څخه لار ورکه شو. څو کرز ابن جابر رضی الله تعالی عنه سور ورسېد او دوی ونیول او بیا یې دغه خلقو پښې او لاسونه ور پرې کړ. سترګې ور وچاودلې او په دغه دشت کې تر مرګه پورې پرې شو. دا د دوی د هغه عمل جزا و چې یو واره اسلام راوړي او بیا مرتدان شو. پر دې سربېره د اوښانو ساتونکي ووژل
او اوښان یې ورسره بوتل. ورونو دا هغه غزاوي او سریې وې چې د خندق او بني قریظه تر غزاو وروسته پیښې شوې وې. مګر په دغه ټولو غزاو او سریو کې داسې تاریخ جنگ نه دی شوی چې زیات قتل او قتال دې پکښ شوی وي. په دغه ټولو غزاو او سریو کې کوچنی حمله شوې دي چې په حقیقت کې دغه سریو ته موږ معلوماتي دوره او تادیبي حمله ویلای شو چې دا د هغو قبیلو د بیرولو د پاره کې دي چې تر اوسه د اسلام قوت نه باله. او پس له هغه څخه چې موږ دغه حالات په دقت سره تر نظر وباسو موږ ته دا معلومیږي چې د خندق تر غزا وروسته د ورځو تیرېده د مسلمانانو په ګټه او د اسلام د دشمنانو معنویات مخ پر نړېدو. د اسلام دشمنانو ته دا امید نو پاته چې پر اسلامي دعوت دي کامیاب شي او د مسلمانانو شان او شوکت دي ورمات کی. خاصتا د مسلمانانو برتری او لوړوالی هغه وخت ثابت شو چې قریشو د حدیبیه صلح ورسره وکړ. په حقیقت کې د حدیبیه صلح نه و بلکې دا فتح او د اسلام پر قوت اعتراف او دا په جزیره العرب کې د اسلام پر وجود او بقا اقرار و. د حدیبیه پیښه او صلح ورونو لکه څنګه چې د مخه مو درته وویل په جزیره العرب کې حالات تر ډیره اندازې د مسلمانانو په ګټه مخ ته تلل. د لوی فتح علامه او د اسلامي دعوت کامیابی په قرار د اسمان په افق کې معلومېده او داسې مقدمه شروع شوه چې مشرکان په دې سره اعتراف وکړي چې د مسلمانانو دا حق دی چې خپل عبادت په مسجد الحرام کې وکړي. هغه مسجد الحرام چې د شپږو کلو راهیسې مشرکانو مسلمانان د هغه څخه منع کړي و. رسول الله صلی الله علیه وسلم په مدینه منوره کې وو او دا یې په خوب کې ولیده چې دی علیه الصلاة والسلام او د اصحاب مسجد الحرام ته ور داخل شو. د کعبه شریفه کلیه واخسته پر کعبه شریفه یې طواف وکړي او عمره یې وکړه. ځینو خپل سرونه وخرول او ځینو غچکړه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه خوب اصحاب کرامو ته ووایي. هغه هم ډیر خوشاله شو. دوی دا ګمان وکړي چې په دغه کال کې مکه مکرمه ته داخليږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل اصحاب خبر کړ چې زه د عمره د پاره ځم. کله چا اراده وي چې ما سره د عمره ته بلار سي د سفر د پاره دي ځانونه تیار کړي. د مدینه منورې خلقو یعنی مهاجرینو او انصارو او د شاوخوا صحرایي عربو څخه یو څو نفرو د تګ د پاره آمادګي ونیول. مګر ډیر صحرایي عرب نور سره ووته. دغه نور قبیلوي مسلمانان ولی نور سره ووته؟ ځکه د مسلمانانو او قریشو په مابین کې حالات خراب وو. تر اوسه جنگونه سته او قافلې اخیستل کیږي. نو خلقو دا خیال کاوه خاصتا منافقینو او ضعیف الایمان مسلمانان که مسلمانان مکه مکرمه ته ولاړ شي نو جنگ پیښیږي او مسلمانان پکې وژل کیږي. نو ځکه د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره بیل مهاجرینو او انصارو او د ځینو قبیلو لږ افراد نور څوک د جنگ د بیرې نه ووته. او رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل خالی پریوله او پر خپل اوښه سپور سو او د مدینې منورې څخه د هجرت په شپږم کال د ذوالقعدې په میاشت کې د دوشنبې په ورځ ووتی. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره په دې سفر کې ام المؤمنین ام سلمه رضی الله تعالی عنها ملګری وه او د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره په دې سفر کې د اصحاب څوک وایي 1400 نفره و څوک وایي 1500 نفره و. د دوی سره په دې سفر کې بیل تورو نور اسلحه نه و. اوس نو رسول الله صلی الله علیه وسلم او مسلمانان د مکه مکرمه پر طرف رهیس و. کوم وخت چې وذل حلیفه ته ورسېده چې اوس آبار علی ورته وایي او دا ځای د اهل مدینه د پاره میقات دی او د مدینه منورې څخه 9 میله لري دی. هلته خپل هدیه علامه دار کړه او د عمره په نیت احرام وتړي چې دغه هدیه او احرام څوک وویني هغه په دې پوهیږي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د جنگ د پاره نه دی راوتلی
او ځي د کعبه شریف عزت او احترام کوي، نو خلق د علیه الصلاۃ والسلام د جنگ څخه په امان دي او څوک نه بیریږي. اوس نو هدي چی شي دي؟ هدي وهغه اوشانو ته ویل کیږي چې علامه دار او نشانی سي. علامه دار کېدل یې په دې ډول سره دي چې د اوش بو پر زخمی کی، نو دا د دې علامه ده چې دغه اوش د الله جل جلاله د رضا د پاره په حرم کې حلالېږي. نو پر دغه اوش نه څوک سپریده او نه آزار ورکاوه، ځکه خلق په هده چې دا د الله جل جلاله د تقرب او رضا د پاره په حرم کې حلالېږي. یا دغه اوشان داسې نشانی کېده چې په غاړه به یو شی وځړول سو، داسې شی به وځړول سو چې د هغه څخه به دا معلومه ده چې دغه اوش د الله جل جلاله د رضا د پاره حلالېږي. اوس نو رسول الله صلی الله علیه وسلم او یا اوشه د هدی د پاره د ځان سره رهي کړ او د مکه مکرمه پر طرف رهي سو. په دغه سفر کې د منافقانو څخه هیڅوک نور سره ووته بل یو نفر څخه چې نوم یې جد بن قیس. نور منافقان نه ووته ځکه هغه ویل والله محمد صلی الله علیه وسلم او ملګری به د قریشو د طرفه حلال کړسي، د مکه او خپل دشمنانو ته ورځي بل جنگ او لشکره وهغه ته ځان تسلیموي، په والله چې به حلالې دو پریږدي. دا د منافقانو خبرې وي، مګر رسول الله صلی الله علیه وسلم هم احتیاط وکړي ځکه د کفارو د غدر څخه بیریدي. نو یې څه وکړه؟ د احتیاط د پاره اسلحه هم ورسره واخیسته، مګر دغه اسلحه د اوشانو په بارو کې کښېښول، په خپل دوی اسلحه نه ورسره اخیسته ځکه د اسلحه اخیستل د احرام د حاله سره ضد او منافی دي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تر خپل ځان د مخه د معلوماتو د پاره د خزاعه د قبیله څخه یو نفر ولېږي چې د قریش حال ورته راوړي. اوس چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وعصفان ته نږدې سو، هغه د معلوماتو نفر ورته راغی او ویل کعب ابن لؤی د حبشانو قبیله او نور ډیر خلق ستاد جنگ د پاره راټول کړي دي او غواړي چې تا د مکه مکرمه د ننوتلو څخه منع کړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل اصحاب سره مشوره وکړه، ویل نو د خوښه چې دغه خلق چې د ازموج مخ ته راوتلي دي دوی پریږدو او د دوی پر کورو حمله وکړو. که دوی د حالت ازموج په انتظار ناست و نو به غمجن کشي، او که د خپل کورنۍ د خلاصولو د پاره راغله هلته به غاړي ور پریکو، او که غواړي چې د مکه مکرمه پر طرف ورهیسو، کوم څوک په مخ کې ودرېده د هغه سره به جنگ وکړو. دغه دوه لارې دي، کومه یو مخاشه ده؟ ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ وویل الله او رسول الله شپوهیږي، مګر موږ د عمره د پاره راغلیو نه د چا د جنگ د پاره، نو کچیر زموږ او د کعبه شریف په مابین کې څوک ودرېږي د هغه سره به جنگ کوو. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل نو د الله په نامه سره درځي. د کعب ابن لؤی لشکره پریښاوه او مخ پر مکه مکرمه رهیسوه. قریشو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم دراوتلو خبر واورېدی، نو یو مشورتي مجلس جوړ کړ چې په هغه کې دا تصویب کړه په هر طریقه سره چې وی مسلمانان به نه پریږدو چې مکه مکرمه ته داخل شي، نه د عمره د پاره نه د بل شي د پاره. اوس چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د حبشانو څخه مخ واړاوه، دلته بیا یو سړی چې د بنی کعب څخه ورته راغلی، ویل قریشو په زیتوا کې درته اړولې دي او 200 سپاره د خالد ابن ولید په مشرۍ د مکه مکرمه پر عمومي لار درته ولاړ دي. قریشو د جنگ د پاره آمادګي او تیاری نیولې و، یو پوره لشکره تر مکه مکرمه د باندې را ایستلی او د حرم پر حدود یې اړولې و. ورونو اوس به د مکه مکرمه د شار او د حرم په باره کې یو څه معلومات درته بیان کوم. د مکه مکرمه په شار کې کعبه شریفه ده چې پر شاوخوا یې مسجد دی او دغه ځای ته مسجد الحرام ویل کیږي، او د مسجد الحرام پر شاوخوا بیا یو ډیره پراخه منطقه ده چې هغه ته حرم ویل کیږي. په حرم کې د مکه مکرمه ټول شار داخل دی، بلکې تر شار د باندې منطقه هم په حرم کې داخلي دي، حتی منا هم په حرم کې داخله ده، او عرفات تر حرم د باندې دی.
مقصد دا چې د حرم منطقه ډېره پراخه منطقه ده او په دغه حرم کې جنگ او ښکار نه دی روا، حتی د درختو او وښو پرې کول هم نه دی جایز. دا د امن منطقه ده او ټول قسم تجاوزونه پکې حرام دي. حتی په جاهلیت کې هم دلته جنگ کول حرام و. بیا نو د حرم څخه د باندې یو بل منطقه ده چې هغه ته میقاتونه ویل کیږي. میقات یا میقاتونه هغه ځایونه دي چې هغه چاته چې د حج یا عمره نیت کړی وي بل احرام تیرېده نه دی روا. که څه هم دغه د احرام مسأله په مذاهبو کې اختلاف لري، خو دلته زموږ مقصد قصه ده نه د احرام مسأله چې هغه د ځان لپاره مفصل بیان لري. څنګه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د عمره اراده درلوده نو یې د میقات څخه احرام وتړي او دغه ټول لار چې تقریبا 1500 کیلومتره کیږي تر مکه مکرمه پورې راغلی. خو دلته بیا قریش تر هغه حرم د باندې وروتلي دي چې په هغه کې نه جنگ جایز دی او نه ښکار. اولی قریش تر حرم د باندې وروتل ځکه که رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د حرم منطقه ته داخل سي بیا یې نو استل مشکل دی، ځکه په حرم کې جنگ نه دی روا. او که بیا په حرم کې جنگ ورسره وکي دغه خبر په عربو کې نشریږي چې قریش په حرم کې خلق وژني او جنگ ورسره کوي، نو د حرم عزت او حرمت ماتیږي چې دا کار په عربو کې ډیر بد او ناروا کار دی. نو قریشو ډیر کوشش کاوه چې مسلمانان د حرم منطقه ته نشي داخل، ځکه که حرم ته ننوتل بیا یې دوی د عمره کولو څخه نشي منع کوله. اوس نو قریشو د مکه مکرمه او مدینه منوره پر هغه لو او عمومي لار تر حرم د باندې واړول او د تیارسۍ په حالت کې د دغه لشکره سره د قریشو ځینې مشران هم موجود و، خو ټول مشران نه و ورسره، چې د هغې جملې څخه ابو سفیان چې په دغه وخت کې د مکه مکرمه عمومي مشر و د نن په مکه مکرمه کې و د لشکره سره نو موجود. او د قریشو لشکر قسم کړی دی چې مسلمانان به حرم ته د نن نه پریږدو، نه د عمره لپاره نه د بل کار لپاره. قریشو د سپرو یو ټولي هم جوړه کړې و چې مشر خالد ابن ولید و او په دغه وخت کې پر هغه خپل دین یعنی شرک او دې ټولي به هم شاوخوا پیره او غزمه کول. یو نفر چې نوم یې بشر ابن سفیان الکعبی و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته په لار کې خبر ورکړي چې قریش د جنگ د پاره راوتلي دي او د پړانګانو پوستونه یې اغوستي دي. د قریشو دا عادت وو چې د سخت جنگ اراده به و نو به د پړانګانو پوستونه واغوسته. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل د قریشو پر حال دی افسوس به ستاوان ورسېدی چې زه د خلقو سره پرې اشي وای، یعنی زما او د نور خلقو په مابین کې نه رالوېدلای. که زه پر خلقو کامیاب سوی وای دا د دوی کامیابی و، زما شرف او عزت د دوی شرف او عزت دی. او کبیا چیرې وجل سوی وای دا هغه شی وو چې دوی غواړي. قریش ولی دغه عناد او عداوت کوي حتی غواړي چې د عمره څخه منع کړي. د قریشو دغه موقف او د رضا څخه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ډیر خپاسو. قریش هیڅ نه نرمیږي حتی نه غواړي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د عمره کولو اجازه ورکړي. بیا نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او اصحاب کرام ته وویل په تاسو کې داسې څوک شته چې د قریشو د لشکر تر شام تیر کې یعنی د غیر مشهور لارې څخه و حرم ته داخل سو؟ ځکه مکه مکرمه ته د داخلېدو لارې معلومه او مشهوره وي، خو اوس چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د مدینه منوره څخه راغلی دی غواړي چې پر یو نابلده لار مکه مکرمه ته ننوځي او د قریشو د شر څخه خلاص. یو د اصحاب کرام څخه وویل یا رسول الله زه دې پر نابلده لار حرم ته داخلوم. رسول الله صلی الله علیه وسلم و فرمایل درځه. نو یا مسلمانان پر داس لار رهي کړه چې هغه اصلا لار نه و، ډېر تکلیف ستړیا او مشکلات پر تیر شو. 1400 نفر پر داس لار رهي کړي دي چې هغه لار نه و. ډبرې، زوزان، لوړي او کښته غرونه او شیلې ډېر په تکلیف او زحمت سره رهي دي، خو بیا هم لار صحیح و ځکه د کفارو د لشکر تر شا تیر شو. کفار په هیڅ نه خبر
دوی تر اوسه د مسلمانانو د راتګ په انتظار کې و، مګر مسلمانان تیر شوي و او د کفارو د لشکر وشاته و. اوس نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او مسلمانان د حرم و منطقې ته ورنږدې کیږي او کفار لا هلته پر خپل ځای په انتظار کې دي. مسلمانان دونه مخته ولاړه چې د حرم و علامو ته ورسېده. ورونو په هغه وختو کې هم قریشو داسې خاصه علامې ایښولې چې په هغه سره د حرم منطقه معلومول د پاره د دې چې دغه ځای څخه باید د حرم احترام او عزت وساتل شي. لکه نن ورځ چې د حرم د منطقې د پیژندلو د پاره خاص فلی یا د دروازې د ششک پر قسم ډېر شایسته علامې ایښول شوي او جوړې شوي دي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم او مسلمانان دغه د حرم و علامو ته دونه ورنږدې شوه چې د دوی او د حرم د علامو تر مابین فقط څو ګامه یا قدمه پاتې دي. خو د مخه تر دې چې مسلمانان د حرم منطقې ته ور داخل سي د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اوشه په خپل اراده چوکه شوه، زنګنونه یې کټ کړه او پریوته. بل دې څخه چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یې چوکه کی. رسول الله صلی الله علیه وسلم کوشش وکړي چې ولاړه کی اوشه نه ولاړېږي. صحابه کرام راغله چې اوشه ولاړه کی کشویه وهیه پوری وهیه خو اوشه هیڅ حرکت نه کوي. صحابه کرام وایي یا رسول الله اوشه ته شر پیښ شو. رسول الله صلی الله علیه وسلم و فرمایل یا شر نه دی ورته پیښ، بلکې دا هغه چا د تګ څخه منع کړه کم چې فلیه د تګ څخه منع کوي. ورونو د فل قصه مو مخکې درته بیان کړې ده. هغه د ابرهه فل چې محمود نومېدی او ابرهه غوښته چې په د سره کعبه شریفه ونړوي او فل پریوتی د کعبه شریفه پر طرف هیڅ نه ورتلی. هغه څوک چې دغه فل یې د تللو او د کعبه شریفه د نړولو څخه منع کوي هغه الله جل جلاله. اوس هم هغه الله جل جلاله دی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم اوشه د دې څخه منع کړه چې و حرم ته داخله شي. بیا یې اوشه ولاړ کړه، برته یې د شا پر طرف بوتله څو هلته یې د حدیبیه په آخر کې د اوبو پر یو حوض واړول. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم امر وکړي چې دلې واړوي. مسلمانانو تر حرم د باندې واړول چې دلته د جنگ څخه هم نه دي په امان او دغه د اوبو په حوض کې دونه لږ اوبه وي چې خلقو په لپه ځینې رااخیستلې او ډېر ژر هغه اوبه خلاصې شوې. خلقو د اوبو د نیستوالي او تندې څخه ورسول الله صلی الله علیه وسلم ته شکایت وکړي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د خپل غشو د جعبې څخه یو غشي راويستي او ول دغه غشي په دغه حوض کې ودروي. راوی د حدیث وایي په والله دغه غشي د ځای څخه تر هغه او براوتلې یا بهیدلې چې موږ دغه ځای څخه بارول چې دا هم د رسول الله صلی الله علیه وسلم معجزه و. بیا نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل که قریش زو داسې لارې ته وبللم چې په هغه کې صله الرحم و زبد دوی سره هغه لار قبول کړم. یعنی که قریش نرمی را واخسته او د صلح طلب وکاوه زب صلح ورسره وکم. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د صلح او دوستی په نیت دلته واړول ځکه الله جل جلاله د مکه مکرمه د ننوتلو څخه منع کوي. هلته قریش ته حال ورغی چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دوی تر شا تیر سو او قریبه د چو حرم ته ننوځي. قریش ورختا سو ځکه که مسلمانان حرم ته داخل سي د دوی د لپاره مشکلات جوړیږي. نو په ډیر تلوار د مسلمانانو و طرف ته ورغله. ویل دي چې مسلمانانو تر حرم د باندې خیمه درولې دي. قریش په تعجب کې شو. د مسلمانانو په واسه پوره چې حرم ته داخل سي مګر نه کې داخل سي. څه مقصد دی؟ نو کفارو هم دالته واړول او ویل موږ باید پوسو چې د مسلمانانو مقصد څه دی. کې عمره مقصد وای خو حرم ته به داخل سي وای بلکې د دوی مقصد جنگ دی. نو ځکه یې تر حرم د باندې اړولې دي او اسلحه هم ورسره ده او په عین حال کې احرام هم تړلې دي. کفارو ته حال نه معلومیږي چې مسلمانان د جنگ اراده لري که د عمره. رښتیا هم د مسلمانانو حالت دواړه احتمال لري ځکه کې د عمره اراده وای خو داخل په حرم کې به اړولې وای. اوس مشرکان په تردد کې دي چې څه وکړي. آیا دغه عمره کوونکي د مکه مکرمه د ننوتلو څخه منع کی
او بیا دا خبره په نورو عربو کې نشر سي چې قریش خلک د عمره څخه منع کوي او هغه بیا پر قریشو بد وای، نو قریش ویل معلومات به وکړو او خبره به په یقیني ډول ځان ته معلومه کو چې مسلمانان جنگ کوي که عمره. اوس چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او مسلمانانو دلته واړول او مطمئن شول، نو بدیل ابن ورقاء الخزاعي چې د خزاعه د قبیله د مشرانو څخه وو د څو نفرو سره ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورغلی. او تاسو ته معلومه ده چې د خزاعه قبیله په صورت عموم سره کوم مشرکان او کوم مسلمانان د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خیر غوښتونکي و او نه غوښته چې جنگ ورسره وسی. نو دغه بدیل که څه هم د قریشو څخه نو، خو په مکه مکرمه کې کور درلودي او هلته ژوند کاوه. نو بدیل چې په دغه وخت کې پر شرک او بیا په ورسته کې مسلمان سو ورسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورغلی او ورته وایي کعب ابن لؤی د لشکره سره په حدیبیه کې اړولې دي چې ستا د جنگ اراده لري او کعبه شریف ته دې نه پریږدي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل موږ د چا د جنگ د پاره نه راغلي، بلکې موږ د عمره د ادا کولو د پاره راغلي یو. قریش هم جنگ ستړي کړي دي او تاوانونه یې ورسولي دي. که د دوی خوښه وي زبه و دوی ته څه موده مهلت ورکم، ما او خلق دې سره پریږدي. که زه پر خلقو غالب شوم بیا نو د دوی خوښه ده چې په هغه شي کې داخليږي چې خلق پکې داخل شوه داخل دي، یعنی که اسلام ته داخلي ده داخل دي او کنه هوسا خو بسي. او کې بیل جنگ څخه بل شي نه قبلاوه، نو زما د قسم په هغه ذات وي چې زما د نفس اختیار د هغه په قدرت کې دی چې دغه زما پر دین به تر هغو ور سره وجنګېږم چې یوازې غاړه مې پاتې کیږي. بدیل ویل زبه و قریش ته دغه ستا خبرې ورسو. نو بدیل و قریش ته ورغلی او ویل زه اوس دغه سړي د طرفه څخه راغلم چې مقصد یې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او ما د هغه څخه یو څه خبرې واورېدې، کوم خوښه وي هغه خبرې به درته بیان کوم. د قریشو ناپوهانو وویل موږ دې ته ضرورت نه لرو چې د هغه د طرفه یو خبره هم راته وکړي. مګر د قریشو د عقل خاوندانو وویل وایه چې دې ځنې اورېدلې دي. نو بدیل هم هغه خبرې چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه اورېدلې وي ورته وکړي. او بدیل وویل د مسلمانانو مقصد عمره ده پرېږدي. قریش ویل یا والله هیڅ کله به راڅخه رانسي که څه هم د عمرې د پاره وي، مګر زموږ په اجازه. ده به اول زموږ څخه اجازه اخیستې وای او بل ته څه پوه شوې چې دی علیه الصلاة والسلام د عمرې د پاره راغلی دی. بدیل ویل دغسې خبرې مې ورسره وکړې. قریش ویل دا صرف د خولې خبرې دي. محترم ورونو، زموږ د بحث پاتې حصه به ان شاء الله تعالی پراتونکي کې واوري. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. حور العين تناديني فدعي. هر ځای او هر شیبه اسلامي تعلیمات د تعلیم الاسلام رادیو څخه 19 FM کندهار، 19 FM هلمند، 19 FM روزګان، 19 FM فراه، 19 FM زابل، 19 FM بولدک.